یو دور او زمانه داسې و چې د صحابه خپل منځ کې اختلافات و خو آخر وخت کې بیا د حضرت معاویه رضی الله عنه سلطنت او د هغې حکومت مستحکم شو. حضرت معاویه رضی الله عنه په خپل زندګۍ کې او په خپل ژوند کې لا وفات نو د خپل زوی دپاره یزید ابن معاویه دپاره د خلکو نه بیعت اخیستل شروع کړل. اوس دې زمانه کې چې انتخاب کېږي د مشر نو هغه د وټونو په ذریعه کېږي او هغه زمانه کې چې به انتخاب کېده نو د بیعت سلسله به وه. خلکو به یو مشر له لاس ورکړه بس دا به د هغوی وټو. نو په خپله زندګۍ کې او په خپل ژوند کې د خپل زوی دپاره د یزید دپاره بیعت شروع کړ او چونکې هغه په خپله جمدی و حکومت یې خپل و د حکومت چې څومره والیان و ګورنران هغې خپل و د فوج سربراهان او مشران یې خپل و نو دا مرحله ورته ډېره اسانه وه. عامو مسلمانانو د فتنې نه او د انتشار د بچ کېدو د لاسه د یزید بیعت وکړ. مدینه منوره کې له عام بیعت نو شوې. دې درمیان کې حضرت معاویه رضی الله عنه وفات شو. د مدینې شریفې والی ته اطلاع راورسېدله چې معاویه رضی الله عنه وفات دی، هغه په شام کې و. خو ته لا خلکو ته غږ مه کوه چې دی وفات دی او دا ووایه چې هغه بیمار دی، ناجوړه دی او په خپل ژوند کې د خپل زوی دپاره د خلافت او د بادشاهۍ بیعت غواړي. نو که خلکو ته دا پته ولګي چې دی خو وفات دی نو بیا به خلک انتشار جوړ کړي، غږ مه کوه. د مدینې شریفې چې کوم ګورنر دی، والی دی، هغه مشوره وکړه د خپل نایب سره، معاون یو سړی ډېر خراب سړی و، مروان د بنو امیه قبیلې و، مخکې ښه سړی و خو د دې ګورنرۍ نه او د دې ولایت نه وروستو بیا د ده کردار ډېر خراب شوی دی. بهر کیف دغې ګورنر د هغه مروان سره مشوره وکړه چې څه وکړم. مروان ورته وی چې په دوو کسو زه یریږم چې هغوی به د یزید سره بیعت ونه کړي. یو حضرت حسین رضی الله عنه او دویم عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه، دا دوه کسانو باندې یریږم چې دوی به بیعت ونه کړي او باقي خلک به وکړي، خو که دې دوو کسو بیعت ونه کړو دا نور هم نه کوي. وی څه وکړمه؟ وی دا دواړه راوغواړه او ورته ووایه چې معاویه صاحب ما ته خط رالیږلی دی د یزید دپاره بیعت غواړي د بادشاه. نو که دوی در سره آماده شو بیعت یې وکړه خو ډېره ښه ده، او که دوی انکار وکړه نو سرونه دې په هغه ځای قلم کا. نو که دا دواړه دې مړه کړل نو نور خلک به ویریږي، نو فوراً به د یزید سره د بادشاه بیعت وکړي. خو ګورې که دې دواړو بیعت ونه کړه نو د مدینې شریفې خلک یا ګیر چاپېره نور عرب هم بیعت ونه کړي، انتشار به جوړ شي. ګورنر ښه سړی و، نرم دل و. حضرت حسین رضی الله عنه یې راوغوښته خو دی پوه شو چې دا یزید دپاره ما نه بیعت اخلي او په دې هم پوه شو چې حضرت معاویه رضی الله عنه وفات شوی دی. اگر چې لا عامه اطلاع مدینې منورې ته نه ورسېدلې خو چې دا ما غواړي نو همدغه چل دی. ځان سره یو څو کسان بوتلل او هغه د ګورنر د محل نه د دربار نه بار ودروله او وایي که ما آواز وکړو نو ما پسې راننوځئ، هسې نه ماته څه دننه مصیبت یا فتنه جوړه نه شي. چې دې څنګ ننوت هغه ګورنر ورته هم حقه خبره وکړه. وی ما خو دې له راغوښتې معاویه رضی الله عنه بیمار دی او هغه د خپل زوی یزید دپاره د بادشاهۍ بیعت غواړي، نو ته مهرباني وکړه هغه سره بیعت وکړه. حضرت حسین رضی الله عنه پوه شو، هغه ورته وی چې ما ته پته ده چې تا هم دې له غوښتم او زما دا هم یقین دی چې حضرت معاویه رضی الله عنه وفات دی. وی بس ته ما دې له راغوښتې چې ته به بیعت کې. وی ما له مشورې له وخت راکړه، زه به پې سوچ وکړم، مشوره به پې وکړم، پې ډېره ښه ده. حضرت حسین رضی الله عنه ته بار راووته. ګورنر چې بیا د هغه خپل معاون سره د هغه خپل نایب سره مشوره وکړه
د مروان سره، مروان ورته انتهایی غلطه دی وکړه. که بیعت یې نه کو نو وجلی به دی، نو که دې یې وجلی وی نو نور خلک به یېرېدلی و، ټولو به د یزید بیعت کو. چې دې نه بد شو سې قابو کولی نه شي. او ګورنر ورته وایي افسوس مروانه، ته زما لاس د پیغمبر علیه السلام په ښار کې، د نبي علیه السلام په کلي کې د هغه د نوسي په وینو رنګ کول غواړئ، الله نه نه یریږي؟ دا د پیغمبر علیه السلام ښار دی، د نبی علیه السلام کلی دی، د هغه وطن دی. او دا هم په یقین سره موږ ته معلومه ده چې حضرت حسین رضی الله عنه د نبی علیه السلام نوسی دی، د لور زوی دی. زما لاس ولې د هغه په وینو باندې رنګ کم؟ هېڅ چېرې داسې نشم کولی. بیعت به ترې والو، وی اوس یې نشي قابو کولی. سبا یې ورپسې بیا استازی ولېږه چې ته راشه او موږ سره هغه خپله خبره کې مشوره وکړه. حضرت حسین رضی الله عنه ته بیا یو شپه مهلت واغېسته چې ما ته یو شپه انتظار وکړه، زه مشوره کوم. او په هغه شپه کې دننه مکې مکرمې ته را روان شو. څومره د پیغمبر علیه السلام د خاندان، د حضرت حسن، د حضرت حسین رضی الله عنهما، یا بنو هاشم کې د پیغمبر علیه السلام کوم خاندانو، هغه ټول د شپې اوښانو باندې سواره شو، مکې مکرمې ته راغلل. مطلب یې دا و چې دلته اوس جنګ او جګړه جوړول او اختلاف او انتشار پیدا کول نه دي پکار. دا د پیغمبر علیه السلام وطن دی، زه به بیعت نه کوم، دی به په زور رانه غواړي، نو لوی جنګ او انتشار او وینې تویدل د مسلمانانو به شروع شي. عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه هم د شپې پټ په پټه مکې مکرمې ته ځان راورسو. مکه مکرمه کې دي یو بل سره مشورې کولې، یو څوک آیا د دې یزید بیعت وکړو؟ عامو خلکو یې بیعت کړی دی او ځای په ځای باندې د زور حکومت قائم دی. شام کې، مدینه شریفه کې، په بصره کې او ګیر چاپېره چې نور څومره علاقې دي هلته کې ټول خپل فوجي کمانډران دي، د بیت المال مشران دي، فوجي جرنیلان دي، بادشاهان، والیان، گورنران، ټول د ده دي. اوس موږ دې حالت کې څوک وو؟ موږ که د ده بیعت کوو هم نامناسب دي. ولې؟ ځکه چې کوم خلافت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو هغه دا خلافت نه دی. د پیغمبر علیه السلام خلافت خو طریقه به دا وه چې کوم درې خاوندان به هوښیار او پوه خلک به و، هغوی به راجمع شو، هغوی به خپل منځ کې فیصله وکړه چې کوم انسان د بادشاهۍ لپاره اهل دی نو ابې بادشاه که. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بادشاهي او خلافت هم دغسې وه. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خلافت هم دغسې و. تر اوسه پورې موروثي بادشاهي نه وه راغلې. نه حضرت ابوبکر صدیق خپل زوی بادشاه کړی دی، نه حضرت عمر فاروق خپل زوی بادشاه کړی دی، بلکې عمر فاروق رضی الله عنه چې کله په خپل ژوند باندې خلیفه مقرره و نو یو شوره یې جوړه کړه د یو څو کسانو، وی چې زه وفات شم نو دا شورا دا څو کسان به کینی او دوی به مشوره وکړي چې څوک د دوی خوښ یې هغه بادشاه کړي. همدغه شپږو کسانو کې چې کوم د چا خوښي، وی زما زوی عبدالله ابن عمر به هم پکې ناست دي، خو دا زه ټولو ته اعلان کوم چې هغه له به بادشاهي نه ورکوئ. هسې مشوره ترې والی خو بادشاهي به هغه له نه ورکوئ. بیا د هغه نه پس حضرت عثمان رضی الله عنه په خپل ژوند داسې نه دي کړی چې د هغه زوی د هغه په ځای باندې ولاړ دی او د هغه د بادشاه اعلان یې کړی دی. نه حضرت علی رضی الله عنه داسې کړی دی. حضرت معاویه رضی الله عنه د یو مجبورۍ د لاسه داسې یو مسله وکړله، نو په دې اکابر صحابه کرام چې کوم مشرانو ټول خفه و چې دا مناسب نه ده. دا خو پکار دا و صحابه کرام موجود دي د نبي علیه السلام، مشران او دیندار او د پیغمبر علیه السلام د مجلس خلق موجود دي، د هغوی د خاندان خلق موجود دي. نو پکار دا و چې هغوی مشوره کړې وه چې کوم سړی د بادشاهۍ او د خلافت اهل وي هغه ته به بادشاهي او خلافت ورکړې وه. بل د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث هم د دوی مخکې پروت و. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایلی و چې یو زمانه به راشي، وی فرمایل ډېر زیات خفه او فکرمند و، د خوبه راپاڅېد، د الله رسوله ولې خفه؟
وی چې ما په خپل منبر باندې چې دا کم منبر باندې به نبی علیه السلام تقریر کو په دې خپل منبر یو قوم یې یاد کړ د هغې قوم هلکان مې ولیدل چې د ما په منبر لوبې کوي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې تعبیر خو ښکاره و چې یو زمانه کې به کشران هلکان به راشي هغوی به بادشاهي قبضه کړي د حلالو د حرامو د ښه د بد د انصاف او د عدل خیال به نه ساتي نو د دې صحابه هم دقه سوچ و چې دا اوس کم بادشاه د معاویه رضی الله عنه نه پس مقرر شو نوجوان دی هلک دی او د نبی علیه السلام یو قول مو چې الخلافة بعدی 30 سنه زما نه پس با خلافت اصل خلافت چې کوم د پیغمبر جانشین وي 13 کاله به چلیږي د هغې نه پس به عامه بادشاهي شروع شي بادشاهان به راپاسي په یو بل به چکونه لګوي او ظلمونه به کوي دا ټولې خبرې د هغې مخکې وې په دې وجه باندې حضرت حسین رضی الله عنه عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه دې اکابرو صحابهو د یزید بیعت زړه نه غوښتو مشوره شروع وه چې څوک وو کوفه چې نن سبا د عراق مشهور ښار دی حضرت علی رضی الله عنه دې کوفه کې پاتې کېده هغه شهید شوی په کوفه کې دی او د علی رضی الله عنه قبر هغه هم اوس هم په کوفه کې دی د کوفې خلکو د علی رضی الله عنه سره ډېر لوی عقیدت لره او ډېره مینه یې لرله نو هغوی خطونه راولېږل او استازي راولېږل حضرت حسین رضی الله عنه پسې مکې مکرمې ته چې ته مهرباني وکړه کوفې ته راشه د کوفې ټول خلک ستا په انتظار دی کوفې ته راشه نو موږ ستا په لاس بیعت کوو موږ تا خلیفه کوو تا مشر کوو د یزید بیعت موږ نه کوو حضرت حسین رضی الله عنه د خپلو ملګرو سره مشوره وکړه چې څه وکړم کوفې ته لاړ شم او که نه شم چې کوم نږدې صحابه وو د پیغمبر علیه السلام ملګري وو هغوی مشوره نه ورکوله وی پام کوه کوفې ته به نه ځې موږ دا مشوره درکوو د کوفې خلک غداران دي دوکه به در سره وکړي زړونه به تا سره یې ګورې د پیسو لالچیان خلک دی که پیسې واغېسته نو زړونه به تا سره یو توره به یې ګورې بیا د مخالفینو سره پام کوه دا غلطي ونه کې لیکن دومره خطونه درې غټې غټې بوجې د خطونو یو بل دا د پسې راتلې او دا اعلانات به کېدل چې د کوفې خلک ستا انتظار کوي ستا په لاس بیعت کول غواړي او ته مهرباني وکړه کوفې ته فورا راشه که رانلې نو دلته ممکن داسې لانجه جوړه شي د یو هوښیارتوب وکړه خپل د تره زوی مسلم ابن عقیل رضی الله عنه هغې ولېږه وی ته لاړ شه کوفې ته هلته حالات معلوم کا نو که دا خطونه د خلکو رښتې او د کوفې خلک واقعي زموږ مرسته کوي او د دې حق ملګرتیا موږ سره کوي د دې باطل مقابله موږ سره کوي نو ما ته بیا اطلاع وکړه نو زه کوفې ته درځم او که دا خطونه دروغي او خلکو کې زموږ سره د زړه مینه او اتفاق نه نو بیا هم راته ووایه د کوفې ته نه درځم مسلم ابن عقیل دا ډېره اوږده واقعه ده زه یې درته مختصره ویم مسلم ابن عقیل لاړ کوفې ته او د کوفې خلکو ډېر زبردست استقبال وکړو په زرګونه خلک یې ملګري شو او دا آوازونه به یې کول چې د نبي علیه السلام د تره زوی زندهباد ځکه مسلم ابن عقیل دا د حضرت علي رضی الله عنه رواره دی عقیل چې دی د ابو طالب زوی دی نو دا د حضرت حسین رضی الله عنه د تره زوی دی د پیغمبر علیه السلام د خاندان انسان دی ډېر لوی استقبال یې وشو او ځای په ځای بیعت ورسره غایبانه شروع شو چې موږ ستا په لاس بیعت کړو د حضرت حسین رضی الله عنه دپاره او هغه ته فورا خط ولېږه چې هغه هم را روان شي مسلم ابن عقیل چې د خلکو دا ګرمه ګرمۍ ولیدله د کوفې د خلکو او دا جوش یې ولید چې دا خلک خو زموږ ټول تابعدار دی او ټول د نبي علیه السلام په خاندان ځان قربانوي یاره دا خلک خو اورېدو والا خلک نه دی دا واقعي زموږ د خاندان
مینه ناک دي، مونږ سره محبت دی او زمونږ نه نه اورېدو والا دي. او یو کس ته ټول د کوفې خلک په زرګونه د قبایلو ګیر چاپېره چې څومره علاقه وه، کوفه یو خاص ښار نه، څومره چې ګیر چاپېره د عراق د علاقې وې، دا ټول په یو اواز ورسره پاڅېدل او بیعتونه ورسره شروع شو. مونږ بالکل د یزید بادشاهي نه منو، مونږ د هغه مقابله کې د نبي علیه السلام نوسې ودرول غواړو او فورا دې راځي. مسلم ابن عقیل چې دې حالت ته وکتل، یو خط یې ولیک او په هغه خط کې حضرت حسین رضی الله عنه ته ولیکل چې ته مهرباني وکړه فورا دا روان شه کوفې ته. ممکن د مکه مکرمه کې تا ته خطره میلو چې دلته هېڅ خطره نشته، هغه خو هغه ظاهري د خلکو هغه مینې ته وکتل. د کوفې خلک ټول زموږ ملګري دي، هېڅوک زموږ مخالف نشته او ټول په موږ ځانونه قربانوي. حضرت حسین رضی الله عنه ته خط را روان شو، خو پیاده سفر یې بلا مزل به و. دې خوا یزید ته پته ولګېدله، شام ته اطلاع میلو شوه چې حضرت حسین رضی الله عنه خو مکې مکرمې ته راغلی دی، د مکې خلک هم ورسره ټول ولاړ دي ستا خلاف. او بیا کوفې ته یې د تره زوی راورسېد مسلم ابن عقیل او ټول د کوفې خلک ورسره ودرېدل، او بلکې یوازې ودرېدل نه، د هغه دپاره بیعت هم شروع شو. پوه شو، هغه وی که دا کوفه هم زما مخالفه شي، د مکې خلک هم زما مخالف شي، او دا خو د نبي علیه السلام نوسې دی، که دې لږ میدان کې ودرېده نو دا ټول خلک د ده مرسته کوي او زما بادشاهي خو بیا بربادېږي. د ما څوک د مقابله کې چې د بادشاهي لي راشه زور نه کار واله. نو د بصرې چې کوم ګورنر و کوفې سره مخکې یو ښار دی، اقدام عراق کې راځي، عبیدالله ابن زیاد، هغه ته یو خط ورولېږي او هغه ته یې فورا کوفې ته لاړ شي. او د کوفې خلک په هره طریقه چې دا حضرت حسین رضی الله عنه او د عبیدالله ابن د مسلم ابن عقیل نه د هغه د تره د دوی نه واړوه. پیسې غواړي پیسې ورکه، مشرۍ غواړي مشرۍ ورکه. په پیسو کار نه کېږي او په زور کار کېږي، نو چې څوک مخالف وي ختم کا، مړه کا، خدا فتنه ختمه کړه. عبیدالله ابن زیاد چې کوم د بصرې ګورنر و د یزید د طرف نه دی راغی کوفې ته، او د کوفې جامع مسجد کې اعلان وکړ، خلک یې ځان ته را جمع کړل. هغه سره خپل لښکر دی، د بصرې نه ځان سره راوستی دی. جامع مسجد د کوفې لوی جومات کې ودرېده او دا اعلان یې وکړه چې خلکه زه یزید چې دا امیرالمؤمنین دی، زه د بصرې ګورنر یم او ما له د کوفې ګورنري م راکړه، دا د هغه خط دی. نن نه پس زه د کوفې ګورنر یم او ما ته یې دا اعلان کړی دی چې که څوک زموږ مرسته کوي موږ هغه له پیسې م ورکوو، هغه له موږ عزت هم ورکوو، هغه له موږ مشري م ورکوو، او که څوک زموږ مرسته نه کوي او زموږ په مقابله کې د حضرت حسین یا د مسلم ابن عقیل ملګرتیا کوي نو بل چل ورسره نه کوو، بې د مرګ نه وجنو یې. خلک یې ویارول او چاله پیسې شروع کړې. نو نن خو دا ورټول د پیسې دی، تاسو دا په عراق کې او په افغانستان کې یو ځای په ځای نه دا خلک ولې نن د امریکې مرسته کوي، ورته ښه پته ده. یهودو او د امریکې هغه د مسلمان دشمني ورته معلومه ده، دا ورته معلومه ده چې یاره د امریکا او دا یهود زموږ په دې وطن کې څه کوي. خلکو ته پته هر څوک ته خبر دي، په افغانستان کې څو پلل، په عراق کې څو پلل. د عراق کې به یې دا چغې والې یاره عراق چې دی نو دا نوې وسله او ایټمي وسله ده او هتیار دی ورسره، او معاینه کار به یې لېږل چې دې معاینه کارو سره مدد نه کوي، امداد ورسره نه کوي، او د ایټمي وسله جوړه کړې ده او دی کړي دي هغه یې کړي دي. تر ننه پورې دې ټولې دنیا ته پته ده چې په عراق کې چېرته ایټمي وسله خو دا چې هېڅ هم چا څه پیدا نه کړی شو. په خپله اقرار وکړو یاره مونږ چې په کوم مقصد په عراق حمله کوله نو هغه غلطه او هېڅ قسمه هتیار پکې نشته، دې پیدا کړی شو. افغانستان کې وی یاره وي دا طالبان چې دي دی وي د ښځو حقوق او عامو خلکو ته خپل حق نه ورکوي، داسې حق وله ورکړه. څومره دنیا تباه کړل او څومره خلک شهیدان شو، څومره ښځې پکې کونډې شوې، څومره بچي یتیمانان شو. د دې امریکې دا ظلم زه وایم چې بچي به منې کې دا ظلم کوي، ټول پاکستان کې نه ټوله دنیا به منې کې دا ظلم کوي.
هر څوک به مني لیکن بیا هم ډېر خلک ملګري دي. زړه نه نفرت به د هر مسلماني د امریکې سره ولې بیا خلک ملګري دي؟ صرف د پیسو د تمې په لالچ باندې. پیسه ورسره لګیا دي ډالرې په افغانستان کې تقسیموي، لګیا دي ډالرې په عراق کې تقسیموي. هغه ډالرو باندې او هغه پیسو باندې د دنیا خلک په خپله قبضه کې واخیستل. پیسه خو داسې یو شی دی، قسم دی الله دې زمونږ ایمان ته خیر کړي. یعنې پیسه چې راشي سړی بیا د ایمان نه پې ورتېري. هغه دور د صحابهو او هغه دور د نیکانو صالحینو هغه تېر شوی دی چې هغوی به ایمان په مقابله کې دولت او بادشاهي پار سے لاړې توکلې. هغه دور تېر دی اوس. د کوف چې دی راغی او د اعلان یې وکړ بس مشرانو له پیسې ورکړې. دومره پیسې تقسیم کړله چې د کوفې خلکو خو یا د مسلم ابن عقیل د پاره د زنده‌باد نارې کولې او کوڅه په کوڅه ګرځېدل او هغه به په اوږو سوره و. دا د نبي علیه السلام د خاندان دی او دا د حضرت علي صاحب وراره دی او دا د حضرت حسین رضی الله عنه د تر زوی دی او پرچارو خطونه ورپسې لېږلي وو راغوښتې او یا ټول دې په خپلو کورونو کې کېناستل. عبیدالله ابن زیاد دا ګورنر پوه شو چې خبره خو مې څه ناڅه قابو کړه. راغی چې کوم د ګورنرۍ محل و هغې ته وخت او د هغې محل نه اعلان وکړو. وی ګوره زه بیا هم درته د اعلان کوم چې ما د دا مسلم ابن عقیل هر ځای کې چې را پیدا کې که چا دې مونږ له راوست هغه له مې انعام ورکوو او که چا مونږ ته د ځای وښو چې دی په کوم ځای کې ناست دی نو هغه له مې انعام ورکوو او که چا مرسته وکړه نو د هغه سزا همدغه ده چې هغه وجنو پرېږدو یې نه. مسلم ابن عقیل ته پته ولګېدله چې دی خو زما مقابله کې د خدای اعلان وکړو نو هغه خپل د کوفې خلکو ته وایي چې راځئ ستاسو خو ما سره ولاړ یې ځای چې ورځو. 18,000 تاریخ لیکي په شمېر 18,000 کسان ورسره ملګري وو د مسلم ابن عقیل سره. 18,000 لږ نه، زر هم نه، 2 زره هم نه. او ټول رالل او د دې عبیدالله ابن زیاد د هغه محل نه یې ګیر چاپېره محاصره وکړه. راځئ به ستاسو زما ملګري یې چې دا ختم کړو او ده سره په شمېر په دغه ځای کې 50 یا 60 کسان دي دغه ګورنر سره 50 یا 60 او 18,000 د کوفې خلک د ګیر چاپېره محاصره شو. دغه 50-60 کسانو کې هغه خلک هم چې هغه د دوی د قومونو مشرانو هغوی ته یې ویې شا به کوشې ودی د محل نه او چې کم خلک د مسلم ابن عقیل سره ملګري دي هغوی له پیسې ورکړي، لالچ ورکړي، څومره پیسې چې غواړي ورکړي وله دا خلک رانه پره کړي او په خپله بیا د قلعه سر ته وخت او اعلان یې وکړه ای خلکه زه ګورنر یم ستاسو د یزید د طرف ما له یې د کوفې ګورنري راکړې ده او زه د اعلان درته کوم چې څوک زما مرسته کوي څومره پیسې چې په کار یې ورکوم به د قومونو مشرۍ به ورکوم او که چا زما مرسته ونه کړو د دې مسلم ابن عقیل مرسته وکړه نو خیر یې نشته. ما به تاسو مړ کړې خو درپسې بل لښکر را روان دی. تاریخ لیکي چې یا 18,000 کسانو او یا یو کسم ورسره پاتې نه شو. دا غریب دقسې په میدان یوازې پاتې شو او اخره کې ډېره زیاته د غم او د افسوس واقعه را خودی هم گرفتار کړ او ریوست او ځان ته مخامخ ودرو او په دومره بې دردۍ باندې گرفتار که چې دی کله گرفتار کو نو دی ووهه او دا شونډه او دا پود او دا غاښونه یې وتل دی نه وینې به دی ځان ته مخامخ ودرو. تو حضرت حسین را لېږلې او ډېر د حضرت حسین رضی الله عنه په حق کې ډېرې سترې سپورې ډېرې د کنځلو خبرې وکړې. د ورلم جوابونه ورکړل. هغه الفاظ ما له مناسب نه دي خو بهر کې سړي ته حکم وکړه جلاد ته د محل سر ته یې وخېجوه او هلته یې په توره ته سر ووهه او سر او تنې دواړه لارې ته وغورځوه چې خلک ته عبرت وایي. وی یو وصیت کوم هغه خو مې ومنه کنه. وایه څه وصیت دی دی؟ وی یو وصیت خو دا دی زما یو وصیت ومنه باقي زه چې ته څه وایې نو بس وجنې مې یو کار څه کوې خو زه ستا په لاس باندې یا د یزید په لاس بیعت کول نه غواړم خو یو وصیت مې ومنه. وی وصیت څه دی؟ وی یو خو دا دی چې زما لاش زما یو رشته دار دلته کې هغه ته حواله کړه چې ما لاش ښخ کړي ما د مرګ نه پس. دویم ما باندې 700 درهم دی یو سړي قرض دی دغه رشته دار ته زه دا وصیت کوم چې د ما هغه قرض خلاصه کړي. او دریم زه یو خط لیکم د حضرت حسین رضی الله عنه په نوم باندې
ځکه هغه ته ما یو خط لیږلی دی او ما ورته وی چې د کوفې خلک زمونږ ډېر تابعدار دي نو ممکن ده چې هغه را روان شوي نو که هغه راغی خو دغه حال د هغه هم دی دا کوم چې زما و ما سره د خلکو چې کومه غداري وکړه خو دا غداري هغه سره هم کوي زه هغه ته یو خط لیږم چې ته مهرباني وکړه ګورې کوفې ته مه راځه د کوفې خلکو چې دا ما سره څه وکړل دا حال ستا هم دی ګورنر هوښیار و هغه ډېر اصل رشته دار یې وله راوغوښته 3 واړه وصیت یې وکړل وی دا 2 به دې ومنو ستا دا قرض به هم ستا دا رشته دار خلاص کړي خوښه یې خپله ده که خلاصوي که نه خلاصوي مونږ یې نه منې کوو دا دویمه خبره دې منولې که حضرت حسین ته رضی الله عنه ته ښه خبره ده که رانغې جنګ به ونشي جګړې نه به مونږ هم بچ شو هغه هم بچ او دا درېیمه خبره دې نه منو چې ستا لاش دې ښخ کړي ستا لاش به همدقسې په دې میدان پروت وي ته نه منو اوچت یې که بره د قلا سر ته او هغه ظالم جلاد ته سر وو سر یې هم لاندې پرېوته او وجود لیله ته ورکړه هغه هم لاندې پرېوته ځای دومره اوچت و تاریخ لیکي چې دې ځمکې له راغې نو دا د خپې دا هډوکي هم مات شو حضرت حسین رضی الله عنه ته خو اړومبې خط رسېدلی و ده خو ورته لیکلي و ځکه د کوفې خلکو خو اړومبې ډېر مضبوط استقبال کړی و هغه ته خط ورسېد چې د کوفې خلک خو زما مرسته کوي او زما د تره د زوی استقبال وکړه او د عدل او د انصاف د حکومت دپاره زما شاته ودرېږي زموږ نه ځان قربانوي خپلې قافلې ته یې حکم وکړو ځان تیار کړې د کوفې څومره چې په مکه مکرمه کې مشرانو هغوی وله مشوره ورنه کړئ مه ځه تر دې حده پورې عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه ورته وی ګوره د کوفې ځمکې ته چې قطعا لاړ نه شي دغې خاورې ستا د پلار سره وفا نه ده کړې تا سره هم ګورې وفا نه کوي د هغې خاورې ستا ورور سره حضرت حسن سره وفا نه ده کړې تا سره هم وفا نه کوي مه کوه ګورې عبدالله ابن عمر رضی الله عنه چې کوم د عمر فاروق رضی الله عنه زوی دی هغه ورته نصیحت وکړو عبدالله ابن عباس د حضرت عباس رضی الله عنه زوی دی هغه ورته نصیحت وکړو چې ګورې پام کوه کوفې ته لاړ نه شي مه د کوفې د کوفې خلک در سره وفا نه کوي او موږ درته مینت کوو زاري درته کوو د خدای په نوم درته قسم اچوو چې کوفې ته مه ځه او حضرت حسین رضی الله عنه کوفې ته اراده و چې د خامخا ځم نو دا سوال په تاریخ کې راځي چې هر کله دې ټولو مشرانو دې منې کو دې ولې نه منې کېدو ولې نه ولې پاتې شوي به وکړه د هغه نه یو حدیث ما ته رسېدلی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې په حرم کې به یو حیواني یو انسان به هغه انسان د نبي علیه السلام د حیوان مثال ورکوي یو حیوان به چې د هغه د لاسه به د مکې مکرمې د حرم عزت بربادېږي نو هسې نه که زه دې مکه کې پاتې شم او دلته جګړه جوړه شي نو د پیغمبر علیه السلام دغه حدیث مصداق زه نه ګرځم هسې نه هغه کس زه نه شمه چې نبي علیه السلام د هغه په حق کې فرمایي یو شی به چې د هغه د برکت نه به د حرم تقدس ختم شي د هغې عظمت او احترام به ختم شي نو د حرم نه بار که جګړه کېږي دلته به هم راسره کېږي که وینې تویږي دلته به هم تویږي خو چې کم از کم دا د حرم په دې ځمکه ونه شي او بار وشي نو ښه به او دویم وی ما د شپې خپل نیکه په خوب کې لیدلی دی نبي علیه السلام هغه راته یو حکم کړی دی د هغې حکم به زه پاسداري کوم هغه حکم به خامخا زه منم اوس نتیجه که ما سره برابر خیږي او که زما مخالف خیږي که زه مرم او که زه جمدې پاتې کېږم وی هغه څه خوب دی وی نه د خپل نیکه راز په خپل ژوند فاش کول نه غواړم دا دوه خبرې وي د دې دوه خبرو د وجې نه مجبور دی چې دی د مکې مکرمې نه وځي او درېیمه خوا هغه خبره وه چې د یزید په لاس باندې د بیعت کول نه غواړم دی خلیفه د مسلمانانو نه دی دی په زیر د خلکو نه بیعت اخلي خلیفه خو دغه نه چې په زیر د خلکو نه مشري والي خلیفه خو چې مقرریږي د مسلمانانو مشران او د مشورې خاوندان کوم چې مشران یې هغوی به د هغې انتخاب کوي بهر کیف هغه خطونه هم د په مخ چې کوم د کوفې خلکو ته رالیږلي او د مسلم ابن عقیل د تره د زوی هغه لومبی ختم و چې هغه وی چې د کوفې خلکو خو د ما ډېر لوی استقبال وکړه راځه نو ټول چې څومره د نبي علیه السلام د
نبوت د خاندان کم کسانو نو هغه ټول د قافلې په شکل کې د مکې مکرمې نه کوفې طرف ته روان شو. په لاره چې به کم خلک مخې له ورتل ده به دې تپوس کو چې د کوفې حال څنګه دی چې د کوفې نه به څوک راتلل. هغوی به ورته وایي چې زړونه یې تا سره دي خو ګورې تورې د ابن زیاد سره دي. پام کوه اعتبار پرې ونه کړي. واقعي د کوفې دا خلک ډېر بې اعتباره خلک د کله چې تاریخ ګورم که نه په دوی په مختلفو وختونو کې فتنې راغلي دي. یو وخت کې فتنې تاتار راله او د کوفې لوی لوی خلک یې شهیدان کړل. دومره وینې په دې بغداد کې او په دې علاقو کې وبهېدلې چې د فرات دا دریاب کې دومره وینې وبهېدلې دومره وینې چې اوبه د څکو نه وې چې چا به ګیلاس کې او پیالې کې اوبه راغېشتې د وینې به ډکې وې. او کوفه کې دومره د دین کتابونه پخوا خو په قلم به کتابونه لیکل او ټول کتابونه یې راوړل او په دریاب کې وغورځول. پل یې ته جوړ کړه د کتابونو نه پل جوړ کړ. دومره کتابونه و چې تاریخ لیکي چې چا به خط لیکه نو مشواڼی به یې یوړو دریاب کې به هغه اوبه د دریاب راواغېشتې نو هغه دومره د هغه صحیح د لاسه د هغه کاغذونو د صحیح د لاسه تورې وې چې په هغې باندې به خلکو خطونه لیکل. او لوی لوی بزرګان او علما کرام او دیندار او نیکان چې څومره و هغه ټول شهیدان کړل. دا یو دور راغی ولې دې خلکو ظلم کړی دی. اوس هم تاسو وګورئ په کوفه کې او په بصره کې او په عراق کې څومره خلک مري څومره پکې شهیدان کېږي. دا هم هغه اثر دی هغه وجه ده د مخکې نه را روانه وجه ده چې دې خلکو په دغه زمانه کې د نبي علیه السلام د خاندان سره ډېر لوی انتهایي ظلم او زیاتې کړی دی. لیکن دته خو د تره د غزوې هغه خط مخکې و ما درته وویل هغه خوب یې مخکې نو دې برابر روان دی. عبیدالله ابن زیاد خو اوس خپل تسلط په کوفه کې قایم کړ. خلک یې ویرول څوک یې مړه کړل چا له پیسې ورکړې دبو شو خلک. لښکر یې را روانې کړې او ټولو لښکرو ته حکم ورکړه په لارو باندې چې ته دې لار باندې ځه ته په دې لار ځه او چې کوم ځای کې د حضرت حسین رضی الله عنه لښکر درته مخکې راشي نو هغه لښکر یې دې ګرفتار کې مالی راولي او که چرتې دې ګرفتارۍ له ځان نه درکوي نو فوراً ته سر قلم کوي او که دې واپس مکې مکرمې ته ځي چې واپس یې پرېم نه دی. په لاره باندې مختلفې قافلې راځي او د ده سره ملاقات کېږي. بالاخر یو ځای کې ورته د مسلم ابن عقیل رضی الله عنه د تره د دوی د شهادت اطلاع راورسېدل. هغه خط چې هغه کوم هغه وصیت کړی وله راورسېد. خپل قوم یې کېنو هغوی سره یې مشوره وکړه چې اوس به څه کوو. دا خو واقعي موږ نه غلطه وشوه. موږ خو وایو چې د کوفې خلک ډېر اعتباري خلک دا خو بې اعتباره وختل. دوی خو د ما د تره د دوی لومبې استقبال وکړه د هغه ملګرتیا وکړله او بیا همغه یې شهید کړ. څه به کوو؟ اوس پکې مسلم ابن عقیل هم شهید شو. د هغه چې کوم وروڼه دي د هغه چې کوم خپل خلک دي هغې وایي چې نه اوس خو موږ خامخا کوفې ته ځو هر څه چې کېږي. او حضرت حسین رضی الله عنه هم په دې سوچ کې دی چې ما هم د نبي علیه السلام په حکم را روان شوی یم. پیغمبر علیه السلام خوب کې ما ته حکم کړی دی. مشوره د ټول خاندان نبوت په دې وشوه که ماشومان دي او که ښځې دي او که لوی دي او که واړه چې ځو هر څه چې کېږي. وړې وړې معرکې په لاره باندې کېږي وړې وړې معرکې. بالاخر ډېره اوږده واقع ده یو ځای بل ځای بل ځای او مشهور یو د غم او د افسوس یو میدان چې هغه مشهور میدان د کربلا دی د کوفې په خوا کې هم د عراق په علاقه کې هغې ته حضرت حسین رضی الله عنه د خپل خاندان سره ورسېد او دا تقریبا 2 یا 3 کسان دي ټول ماشومان او لوی زنانه او نارینه. یو خوا د نبي علیه السلام د خاندان قافله ده او بل طرف ته د هغه ظالمانو جابرانو قافله ده. د هغوی مشران دي حر او زهیر دا د هغوی مشران دي. په دې کې هغوی سره خبرې اترې هم شروع شوې. تاسو مه ځئ کوفې ته واپس مو پرېږدئ نه واپس هم نه شئ تللی نه مو مخکې پرېږدي نه مو شاته پرېږدي. څه به کوو؟
بس یو لاره ده، هغه دا ده چې ته به موږ له لاس راکې. حضرت حسین رضی الله عنه ورته وایي موږ به دې بوځو یزید له او د هغه په لاس به بیعت وکړي، نو خبره خلاصه. او که دا خبره نه منې نو بل هېڅ لار ستا دپاره نشته. نه دې مکې مکرمې ته واپس پرېږدو، نه دې کوفې ته پرېږدو. موږ ته دا هم حکم دی چې مونږه تا باندې د دریاب د اوبه هم بندو، اوبه به هم نسکې. لوی فوج دی د ابو عبیدالله ابن زیاد چې دا کوم د یزید گورنر دی. حضرت حسین رضی الله عنه ورته وایي هر څه چې کېږي کېږي به، خو زه ستا د فوج ته یو تقریر کوم. که دا خپل فوج دې ما ته کښېنو، یو دوه درې خبرې دې مخکې کوم، باقي چې ستا څه خوښه یې به کوم. ډېره ښه ده، زه چې لکه ارمان یې ووایه. حضرت حسین رضی الله عنه پاسې او دې ټول قوم ته ویې قومه ما ته مه ګورئ او یزید ته مه ګورئ. د چا اولاد دی او زه د چا اولاد یم یوه. دویم دا دی چې زه په خپله خوښه کوفې ته نه یم را روان شوی، دغه تاسو را غوښتی یم. نو چې تاسو ما سره غداري کوله نو بیا هم زه را غوښتم ولې. خو د دولت او د پیسې دا نشه د انسان په ذهن کې کېني، سړي نو بیا هر څه یېري. ما ورته وایي بې ایمان د سړي نه هم یېري. قوم ورته وایي د فوج هغه لښکر چې څومره دی، وایي ته چا را غوښتې؟ موږ خو نه را غوښتې. نو هغه درې واړه بوجۍ خطونه یې ورته په میدان کې وغورځول، وایي دا ستاسو خطونه دي. او د هغې نه به یو خط راغېشته د هغه مشرانو چې کم په دې لښکر کې موجود وو. فلان کې شته؟ وایي دا ستا خط دی که نه دی؟ وایي نه دا نه دی. دا بل فلان کې په دې تاسو په دې لښکر کې شته؟ وایي دا ستا خط دی که نه دی؟ ټول خطونه یې ورته وښول. وایي دا موږ نه دي لیکلی. چا را غوښتې؟ موږ نه یې را غوښتې. بهر کیف سخته مقابله. خو دا میاشت د دې میاشتې د محرم چې کومه لسمه ورځ ده، د عاشورې ورځ چې ورته موږ وایو، په دغه شپه باندې حضرت حسین رضی الله عنه د خپل خاندان سره بیا مشوره وکړه، او خصوصا خپلې خور سره حضرت زینب رضی الله تعالی عنها هغې سره مشوره وکړه. لیکن دا ګوره دا خاندان د نبي علیه السلام او کومه بهادري چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په سینه کې پرته وه، هغه بهادري د زنانه او د ماشومانو په سینو کې هم پرته وه. وروره ته چې په کوم مقصد را روان شوی، هغه مقصد دې څه کړ؟ زموږ مقصد خو دا و چې د حق دپاره ځو او د باطل مرسته او ملګرتیا به نه کوو. هېڅ پروا نشته. که ته په دې لار کې شهید کېږې نو هېڅ پروا نه، شهادت خو مرګ دی که نه، نو موږ خو د مرګ نه خلاصېدی نشته. که نن د مرګ نه بشو سبا به مرو، که سبا نی بله ورځ به مرو، بله ورځ دی بله ورځ به مرو. نو خپل بچي سره زین العابدین علي ابن حسین او بیمار هم و ماشوم نوجوان کشر هغه سره مشوره کوي، بچی ستا څه خیال دی؟ ای بابا هېڅ خبره نه ده، مرګ له یوه ورځ مقرر ده. او داسې خبره نه ده که زموږ دا مشران تاسو یا موږ شهیدان شو نو خو یوه ورځ ورپسې وروستو را روانه، په هغې به بیا یو بل سره ملاقات کېږي که نه. خو تا چې کوم خوب لیدلی دی او خپل نیکه درته په خوب کې څه ویلي دی، بس هغه خو خپل رښتینی که هېڅ پروا نشته. بیا د خپل قوم ته یو ډېر افسوسناک تقریر کړی دی، خپل چې څومره د خاندان خلک دي. وایي موږ خو د حق په لار کې راوتي یو او د عدل او د انصاف د حکومت د قیام دپاره خپل کوشش دی، او د یزید د ظلم او د بادشاهۍ د نظام مقابله کوو، هغه نه غواړو. دا مقصد دی. او خپل نیکه راته یو وصیت کړی دی، په هغه وصیت عمل کوم، هغې پسې راوتې او د کوفې ظالمانو خلکو راغوښتې، مګر چې دوی را سره دوکه وکړه. خو دا خبره ده چې ما د خپل نیکه نه او ما ته خپل نیکه نه دا روایت رسېدلی دی چې کوم انسان د الله په لار کې جنګ وکړي هغه ته شهید ویلي کېږي. او شهید په دنیا کې مړی لیکن د خدای په نزد جمدی وي. نو که موږ ته دنیاوي مرګ میلو شي نو دا زما یقین دی چې موږ به د الله په نزد جمدي یو، هېڅ پروا نشته. زموږ اخیري انجام مرګ دی. او که د شهادت مرګ موږ ته میلو شي، زموږ ملاقات به د خپل نیکه سره وشي، زموږ ملاقات به د خپل پلار سره وشي، او زموږ ملاقات به د بدر او د احد د شهداو سره وشي چې هغه زموږ دپاره ډېر لوی فخر دی. او بیا خپلې خیمې چې څومره وي نو هغې نه ګیر چاپېره اور بل کړ، یو خندق یې وکنه او په هغې کې لرګي وغورځول، اور یې بل کړ.
دې دپاره چې اصل نه څوک بدبختیان د شاته نه حمله وکړي نو هغې کې هغه خندق سره خیمې خښې کړې او په هغې کې چې کومې زنانه او ماشومان هغې ډېره کړي هسې نه څوک ظلم وکړي او زموږ په زنانو باندې څوک زیاتې ونه کړي حمله ونه کړي او بیا هم د هغې لښکر سره مخ په مخ شو او تقریبا د نبوت د خاندان چې څومره نارینه خلک و نارینه سوا د علي ابن حسین چې امام زین العابدین ورته وایي چې دی بیمارو او دی په خیمه کې پروت و د هغې نه ما سوا چې څومره ټول شهیدان شو نوبت بالنوبت او بدبختیانو پې اوبه هم بندې کړې وي یو مقام کې چې تږي شو نو دا اواز یې وکړی ظالمانو یو تپوس ته نه کوم تاسو په ما د فرات د دریاب د اوبه بندې کړې دي وی دا اوبه خو خنزیران هم څکي او سپي هم څکي ځکه دریاب نه خو دا ټول حیوانات اوبه څکي هغه اوبه چې خنزیران او سپي څکي د پیغمبر په لوسیم بندې کړي دي خدای نه نه یارېږي لیکن هغه ظالمانو په زړونو کې هغه د پیسې او د هغه مشرۍ او د دولت هغه نشه وه دا ټول شهیدان شو او د شهادت نه پس بیا هم پرې نه ښوده سر یې ترې پرې کړه د حضرت حسین رضی الله عنه نه او هغه سر یې وړه عبیدالله ابن زیاد ته دې وخت کې په مدینه منوره کې یو بیبي د مشکات شریف کې حدیث دی هغه خوب دی یو دومه نوم یې دې وخت کې ما نه هېر دی وی راپاڅېدم ډېر هیبتناک خوب مې ولیده څه خوب دې ولیده وی نبي کریم صلی الله علیه وسلم مې په خوب کې ولیده وی جوړې پې خاورې پې الوتې دي او سر مبارک یې ببر دی او لاس کې ور سره شیشه ده او په هغه شیشه کې وینه ده وی ما یې تپوس وکړه چې د الله رسوله ولې پریشان یې څه چل شوی دی ویښته مبارک د ببر دی وجود باندې د خاوره الوتې دی او دا په لاس کې د شیشه نیوله دې کې څه دي وی شهدت قتل الحسین آنفا وی د حضرت حسین شهادت ته حاضر شوی وم دا لږه غوندې وینه مې د هغه وینه راغښتې ده دې بدبختانو زمان وسې معاف نه کړ چې هغه بیبي راپاڅېد هغه خوب یې بیان کړه دا عین هغه ټیم و چې کوم وخت حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی دی سر یې وړو عبیدالله ابن زیاد ته مخامخ کېښود یو خانک کې دا سر پروت و یو چوکۍ راواغېسته په دې پوزې له داسې رابروله چې سم شوې که نه شوې او بیا یې وی یاره خلک وایي چې د حسین رضی الله عنه حسن ډېر مشهور و خر پې دې ډېر ښایسته دی وی خلک وایي چې دا ښایسته دی داسې لږه د هغه په هغه حسن کې دوه درې خبرې وکړې یو صحابي دې مقام کې ولاړ و هغه لاس ولکلک ونیو عبیدالله ابن زیاد ظلم مه کوه زما د قسم په الله چې د دې مخ نه ښکلی مخ بل نشته او زما د په رب ذوالجلال قسمي دی چې دا کم شونډو له دا چوکه رابرې ما په دې خپلو سترګو له دواړو جهانو سردار مبارک لیدل چې دا شونډې ښکل کړي دي او ته چې کومې پوزې له غدار رابرې زما د په رب قسمي چې ما د نبي علیه السلام مبارک پوزه لیدله تا نه دی لیدی دغسې ولکه څنګه چې د حضرت حسین رضی الله عنه هغه خاندان نبوت یې ټول راواغېسته او بیا هغې له څه تحفې تحایف هم ورکړل مدینې منورې ته رخصت کړل لیکن رب العالمین د هغه عبیدالله ابن زیاد نه هغه بدل سوړ دی کې دننه دننه واغېست یو فتنه کې رب العالمین دې مردار کړ مړ شو قتل شو یو بل فوجي لښکر کې یو راوي وایي زه ورغلم سرونه مې کتل وی قسم په الله چې سرونه پراتو پکې د عبیدالله ابن زیاد سره پروت و یو لوی دغه خامار مې ولیده وی هغه خامار داسې روان دی او په یې سرونو کې ننوځي راننوځي یو سر بویي بل سر بویي بل بویي بل بویي وی نیغ ورغې د دغه ګورنر د عبیدالله ابن زیاد په سپېمو بین که او بیا راووتله او بیا ورله بیا بوی که او په سپېمو کې دننه هغه خامار ورننوت په حقیقت کې په دې میاشت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغه نبوت د ګلونو سره دا انتهایی ظلم شوی دا زموږ د مسلمانانو دپاره یو ډېر لوی عبرت دی یو خو مسلمان له دا عبرت دی چې د چا زوی د چا رور یا څوک په خپله دغسې د یو باطل په مقابله کې د کافر په مقابله کې ګیر شي د هغه دپاره د حضرت حسین رضی الله عنه شهادت عبرت دی او دویم د حق د باطل په مقابله کې د حق د مرستې دپاره ودرېدل دا زموږ د مسلمان دپاره لوی عبرت ښیي ورونو یو خبره تاسو ته وکړم زموږ خلک عموما په دې وجه په 11
د عاشورې په دې 10 باندې مونږه غم کوو او څوک په دې باندې غمونه کوي او څوک د غم راځي اظهار کوي. یاره وی په دې ورځ باندې حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی دی، څوک تورې جامې اغوندي او څوک جړاګانې کوي او څوک فریادونه کوي. شریعت کې دا ټول هر څه ګناه دي، داسې به نه کوئ. ما یې د تېره جمعه هم ویلي یو انسان په یو ورځ کې شهید شي، دا د دې خبرې نښه نه چې دا ورځ سپیره ده. د جمعې په ورځ چې څوک مړ شو نو جمعه نه سپیره کېږي. هغه انسان بختور دی چې رب العالمین له جمعه ورکړه. یا د عرفې په ورځ باندې څوک شهید شو، دا به نه وایي چې د عرفې دا ورځ سپیره ده، نه، دا انسان بختور دی چې رب العالمین د عرفې غوندې ورځ ونه ورکړه. دارنګې حضرت حسین رضی الله عنه د شهادت د وجې نه بېشکه د هغه شهادت داسې شهادت دی چې دویم که اسمان ماتېدی نو په دې به مات شوی و، که ځمکه شلېدلې نو په دې به شلېدلې وه. لیکن په دې وجې دا ورځ یا دا شپه سپېره کېږي نه. دوی بختور چې رب العالمین د عاشورې غوندې بختوره ورځ باندې هغوی له شهادت ورکړه او د هغوی شهادت تر قیامته پورې مسلمان ته په تاریخ کې یو لویه دروازه کوله او پرېښودله. د دې ورځې متعلق یو څو ضروري مسایل دي، خو بله جمعه پکې راځي انشاءالله، هغه به درته بله جمعه وویم. صرف دومره ده چې که چېرته د هغوی دا ورځ د اتوار راتله، په دې ورځ روژه نیول بهتر دي، ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب دی پکې. نبي علیه السلام او صحابه کرامو به د دې میاشتې په دې 10 باندې روژه نیوله، خو په اخیري کال چې کله وفات کېده نو فرمایلي وی لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسعه، وی که آینده کال پاتې شم نو زه به د 10 سره 9 ورځ هم روژه ونیسم. نو 2 ورځې روژه نیول پکار دي. هغه د روژې فضیلت او اجر به انشاءالله آینده جمعه کې درته ویم، یا چې نور د دې ورځې متعلق کوم شرعاً د سنتو څه مسایل دي. خو که چېرته دا ورځ د خالي وه 10 نو بیا د جمعې پر ورځ روژه ونیسئ، جمعه او خالي. که ورځ د اتوار وه نو خالي و اتوار روژه ونیسئ. یعنې د دې میاشتې 9 او 10 2 ورځې روژه نیول پکار دي، مستحب دي او ډېره لویه فایده ده پکې. پته به ولګي چې یاره دا کومه ورځ ده. عموماً په دې کې حکومت چې کوم اعلان وکړي هغه هم رښتیا وي، ځکه حکومت د شیعهګانو پکې خپل دا قصې پسې وي، دوی پکې خپلو امام بارګاهونو کې دا جلوسونه وباسي، نو هغوی هم پوره کوشش کوي چې اصلي ورځ 10 کمه یوه ده. نو به هر کیف چې کومه 10 ورځ وي نو هغه 10 ورځ او 9 ورځ 2 ورځې کوشش وکړئ نفلي مستحب ثوابي روژه ونیسئ، ډېر لوی فضایل او برکات یې دي. بله جمعه کې درته بیان به کوم.